अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तانو په انشوت کې به د اردو فونټ څنګه اډ کوو. دوستانو طریقه ډیره زیاته اسانه ده. په دې ویډیو کې تاسو طریقه خیم که ویډیو تاسو خوښ شوه نو ویډیو سره لایک کړئ او د نور ملګرو سره شیر هم کړئ. ښه دوستان تاسو به یې کار وکړئ چې د ټولو اول به تاسو په خپل موبایل کې انشوت انسټال کړئ. پلی سټور کې هم اویلیبل دی او تاسو د کروم براوزر نه هم انشوت ډاونلوډ کولی شئ. ښه چې کله تاسو ډاونلوډ کو تاسو بیا د موبایل سکرین ته راشئ او په انشوت باندې بیا کلیک والئ. چې تاسو په کله کلیک واهو تاسو سره به دارنګه انټرفیس راوړي. دلته کې به تاسو په دې ویډیو باندې کلیک والئ. ښه دلته بیا تاسو په دې نیو باندې کلیک والئ. تاسو سره به تاسو ګیلري راوړي. تاسو په ګیلري کې چې کوم پټوان وي تاسو به کوم فوټو باندې لیکل کول غواړئ هغه فوټو به تاسو راوالئ. دلته کې زه یو بیک ګراوند ایمیج رالم دا ما سلیکټ کو صحیح ده. لاندې دلته کې ټیک نشانه ورکړی په دې باندې بیا کلیک والئ. ښه چې کله به تاسو کلیک واخلئ تاسو سره تاسو ټایم لاین کولاو شي. ټیک شو. دلته کې بر تاسو ته دلته کې دا یو اپشن دی دوستانو دا ټیکس لیکلی دی هغه ټی لیکلی دی د دې مطلب دی ټیکس. ټیک شو. په دې تاسو کلیک والئ. دلته به تاسو خپل جمله ولیکئ تاسو چې هر یو جمله لیکل غواړئ. فرض که زه لیکم سلامونه. ټیک شو. ما دا ولیکو. ټیک شو دوستانو دا تاسو وګورئ نارمل کم فونټس چې نو هغه دا دی دوستانو. زه اوس یو فونټس ډاونلوډ کوم هغه دې ته ورکوم. نو دوستانو ښه دا موږ څنګه ډاونلوډ کوو تاسو به یې کار وکړئ چې دلته کې دا یو اپشن تاسو ته ښکاري دا ډبل ای لیکلی دوستان تاسو په دې باندې کلیک والئ. ښه چې تاسو به کله کلیک واخلئ تاسو سره داسې اپشن نه واوړي. دلته کې رائټ سایډ تاسو وګورئ دا یو اپشن تاسو ته ښکاري دوستانو دا بیک غونته کې اپشن دی بسته غونته کې په دې باندې تاسو کلیک والئ. ښه چې کله به تاسو کلیک واغستو تاسو سره به دارنګې اپشن نه واوړي. دلته کې بره پرې سر باندې لیکلی دا یو اپشن دی دوستانو انګلیش یې ورته لیکلی دی آلریډي په دې کې موږ سره انګلیش فونټس پراته دي. ټیک شو. نو د انګلیش باندې تاسو کلیک والئ. چې تاسو به کله کلیک واخلئ تاسو سره به داسې اپشن نه واوړي. دلته کې دا یو اپشن تاسو ته ښکاري دوستانو په دې باندې به کلیک والئ د عربي لیکلی په دې باندې تاسو کلیک والئ. چې تاسو به کله کلیک واخلئ دوستان تاسو سره به داسې فونټس راواوړي. زه تاسو ته فونټس ښیم تاسو به هغه فونټس ډاونلوډ کړئ. د ټول د اولنی چې کوم دی دوستان دا به ډاونلوډ کړئ. دې ته مخامخ ډاونلوډ لیکل شوی دی تاسو کلیک والئ. وګورئ دوستان دا موږ سره ډاونلوډ شو. دې ته ټیک نشان رالو. آلریډي دا موږ سره په انشوت کې اډ شو. ورپسې د دویم نمبر کوم فونټس چې دی دا هم ډاونلوډ کړئ. ټیک شو. ښه دا هم موږ سره ډاونلوډ شو. ښه دوستانو څلورم نمبر کوم فونټس چې دی شهرزاد. ټیک شو. نو دا هم تاسو ډاونلوډ کړئ. ډېر مزیدار فونټس دی. ګورئ دوستانو کم مخامخ چې ورته کم فونټس تاسو ډاونلوډ کوئ نو رائټ سایډ ته ورته ډاونلوډ اپشن دی په دې باندې کلیک کړئ او تاسو سره ډاونلوډ کیږي. اتوماتیکلی به تاسو سره په انشوت کې اډ کیږي. په دې طریقه تاسو د خپل مرزي فونټس ډاونلوډ کولی شئ. خو ما تاسو طریقې لپاره تاسو ته ما طریقه ښووله نو ما دا 3 فونټس ډاونلوډ کړه. خان دوستانو بیا تاسو یې کار وکړئ تاسو به یو پیر بیک راشئ. چې کله تاسو بیک راشئ دوستانو هغه 3 فونټس چې کوم دي هغه د موږ سره په انشوت کې آلریډي پراته دي. ښه دوستان دا تاسو وګورئ هغه 3 فونټس موږ سره دلته کې پراته دي. بیا تاسو کم فونټس ورکول ورته غواړئ به کلیک کړئ. دا تاسو وګورئ دوستان دا هغه 3 فونټس دي کوم چې موږ ډاونلوډ کړه. نو په دې طریقه دوستان تاسو په انشوت کې د خپل مرزي فونټس اډ کولی شئ. دوستانو که دا ویډیو تاسو خوښ شوی دا ویډیو سره لایک کړئ او د نورو ملګرو سره شیر هم کړئ. مننه.